ویسل له اشاره او کمسل له وړه دا ویډیو ګورئ. تاسو خفه شوي یې، ستاسو دل ازاري شوي، زه د ټولو پښتنو نه بخښنه غواړم. ما پښتانه یاد کړ کله چې ملالۍ یوسفزۍ درته کلیعام چیلنج درکړلو، هغه ټایم د پښتو چرته وه؟ هغه ټایم خو تا د هغې خلاف خبره هم نه ده کړې. ولې هلته د زور نه رسېدو د پښتو ټیکهداره. دا ویډیو مو که د دوستانو دې پښتنو پسې ویډیو کړې وه چې ټول پښتانه کنجران دي او څوک چې د پښتو دعوه کوي وي هغه د ټولو نه غټ کنجران دي. ویډیو تاسو کتی شئ د اصغر چیمه په چینل باندې اوس هم پرته ده. ما دې له جواب ورکړه برپور په ګینټو په حساب په لکونو خلکو کته دا پښتانه څه خره نه دي. دې ته پته چې کم انسان په حقه دی او کم په ناحقه دی. بس مونږ دغه غوښتل چې ته راشې او د ټولو پښتنو نه معافي وغواړې، هغه دې وغوښته. بقایا خبره پاتې شوه تا وایي چې ملالۍ یوسفزۍ پسې تا په هغه ټایم کې ویډیو نه وه کړې او ستا زور نه رسېده. نو دا وایي د ملالۍ یوسفزۍ ویډیو چې اوس هم زما په چینل او زما په پیج باندې پرته ده. چا هم چې د پښتنو پسې کنځل کړی دی، د پښتنو بېعزتي کړې ده، نو زه به اواز اوچتوم، اوچت کړی مې دی او د دې نه پس به مې اوچتوم. ځکه چې پښتون په خپل غیرت او په خپله پښتو باندې خپل سر ورکوي. انګریز د پښتنو نه پناه غوښتې ده، نو بیا ستاسو غونته کې خلک راشي او پښتنو ته کنجران وایي. یو انسان چې په خپله څنګه وي نو بل هم ورته هغه شان ښکاري. ما سره دومره ټایم نشته چې ستاسو غونته خلکو له زه ریپلی ورکړم، خو صرف مې دې پښتنو ته ښول چې تاسو ما سره ودرېدی او ویډیو هم دې ته ورسوله، دا د راغله او معافي در نه وغوښته. بس ما دغه غوښتل چې ته زما د ټولو پښتنو نه معافي وغواړې او هغه معافي دې ته وغوښته. که د دې نه پس ما تاسو ته په اړومبۍ ویډیو کې ویلي دي کم کس راغی ټول پښتانه ټارګېټ کړه او ټولو پښتنو بېعزتي وکړه، نو زه به د احتجاج اعلان کوم. همدغه پښتانه به ما سره ودرېږي او دا به ټول زه راغواړم او ټول سوشل ورکران به م راغواړم. د هغه انسان ځای ته به ځم او د هغه په ځای کې به د هغه نه تپوس کوم چې ته کنجر یې او که دا ټول پښتانه کنجر دي. ډېر ټایم د نه خرابم پښتنو ویډیو شیر کړئ چې ورته بیا ورسي او ورته پته ولګي، د پښتنو د زور پته ورته ولګي چې پښتانه څه دي. او یو ریکویسټ درته کوم چې د خپل نوم نه د افغان نوم کټ کا. افغانۍ پیغلې په چار دیوالۍ کې دننه ناستې دي او زندګي تېروي. دا دله ډېره وه او دغه هم دله ډېره وه چې رالې او د ټولو پښتنو نه معافي وغوښته. الله دې خوشحاله ساته، خو بیا داسې غلطي ونه کړي. ګورئ بیا ورته ډېره ګرانه پرېوځي. او چې کومو ملګرو ما پسې هغه څه ویډیوګانې ورته رالېږلې وي نو مهرباني وکړئ دغه ویډیوګانې موږ ته مه رالېږئ، ځکه چې ښې نه دي. خو بیا هم خلکو ته دا ځان پښتون ښکاري او ځان ته پښتون وایي که نه، نو مهرباني وکړئ هغه دي چې څه کړي دي هغه موږ پسې مه رالېږئ. خو بس دومره درته ویم پښتنو چې درته مې ښکاره کړله، درته مې وښوده، ویډیو ورپسې شیر کړئ له خیره سره. والسلام.